په پاکستان کې په عام سړک باندې هلک او نجلۍ په موټر کې کوم بد پیل کاوه او هغوی ننداره چا کوله. سلامونه او بښنه مینه، تاسو ګورئ ټاپ پښتو چینل. ګلونو دوستانو، د لا زیاتو معلوماتو لپاره زموږ چینل سره سبسکرایب او ویډیو له ملګرو سره شیر کړئ. پاکستان په روان موټر کې د هلک او نجلۍ ناروا لوبه څه وه؟ د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې په رڼا ورځ او په روان موټر کې یوه نجلۍ او هلک ناروا لوبه روانه کړې چې ورپسې شاته روان موټر کې ناست کس ترې ویډیو کړې ده. د پاکستان رسنیو د راپورونو په وینا د اسلام آباد په یو سړک باندې په روان موټر کې په وروستي چوکۍ کې ناست هلک او نجلۍ ناروا لوبه روانه کړې ده چې ورپسې شاته روان موټر کې ناست کس ترې ویډیو او په ټولنیزو رسنیو کې خپره کړې چې ویډیو ډیره لاس په لاس شوې ده. په ویډیو کې دغه هلک او نجلۍ ناروا لوبه واضح ښکاري چې دواړه په رڼا ورځ د اسلام آباد په سړک کې په موټر کې څه شی روان کړي دي. دغه ویډیو چې یو کس خپره کړې وه هغه له خپل اکاونټ ډیلیټ کړې، خو په زرګونو نورو کسانو بیا په ټولنیزو رسنیو کې لیدلې ده. په ویډیو کې هر څه واضح ښکاري چې ویډیو له خپرېدو وروسته پرې خلکو سخت نیوکې کړې دي. دغه ویډیو کې په دغه موټر پسې شاته روان موټر کې یو کس کړې ده. هغه کس له دغه ویډیو سره لیکلی و چې دغه موټر په سړک کې ډیر په غلطه طریقه روان و او ډیر تیز هم و. په دغه ویډیو باندې په ټولنیزو رسنیو کې بیلابیلې تبصرې شوې دي، که څه هم خلک په ډیرو ویډیوګانو نیوکې کړې دي او ویلي دي چې پاکستان په اسلام آباد کې په رڼا ورځ په سړکونو داسې لوبې کیږي نو نور به څه حالات وي. ځینو بیا ویلي دي چې دا نوی پاکستان دی چې اوس پکې هره ناروا لوبه په رڼا ورځ او سړکونو سر باندې کیږي. خو ځینو بیا دغه ویډیو جوړونکي کس باندې نیوکه کړې ده او ویلي دي چې هغه د نورو خلکو په ژوند کې مداخله کړې او نه ورته پکار چې د چا په شخصي کار کې ګوتې ووهي. دوی دغه کس ته ویلي دي چې ته هیڅ حق نه لرې چې داسې پرېوتې کار وکړې او د خلکو غیر قانوني عکسونه یعنې عکاسي وکړې او هغه بیا په ټولنیزو رسنیو کې خپره کړې. د یادولو ده چې پاکستان د اسلام په نوم جوړ شوی هیواد دی، خو په دغه هیواد کې په څونو فاحشهخانې د حکومت نه لایسنسونه ترلاسه کړي او خپل کاروبار یې روان کړی دی چې په لاهور او ځینو نورو ښارونو کې بیا تر ټولو زیاتې فاحشې خانې دي. ګلونو دوستانو، دا هغه کره او دقیق معلومات وو چې نن مو تر تاسو در ورسول. د لا زیاتو معلوماتو لپاره زموږ چینل سره سبسکرایب او ویډیو له ملګرو سره شیر کړئ.